الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان برېښنا شرکت محترمو مسؤلینو، د ریګل ګروپ شرکت ښاغلو استازو او د لغمان ولایت محترم علماء کرام و شیوخو او د لغمان ولایت مسؤول محترم والی صاحب او نور قدرمن مسؤولین چې په دې ځای کې حضور لري او د رسنیو استازو، ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د خوښۍ ځای دی چې نن ورځ د پاکې انرژۍ د تولیدي په برخه کې یو بل مهم ګام اخلو او په لغمان ولایت کې د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا د تولید د یوې داسې مهمې پروژې افتتاح کوو چې نه یوازې د اقلیمي بدلون په وړاندې د دې سیمې مقاومت زیاتوي، بلکې د پاکې او پایښت لرونکې انرژۍ په برخه کې د هېواد اړتیا هم پوره کوي. د نورو پروژو ترڅنګ د دې پروژې د عملي چارو پیل د برېښنا سکتور په برخه کې د اسلامي امارت د ژمنو د تحقق عملي او ښکاره نمونه ده. دغه کار نه یوازې د برېښنا د تولید بلکې د ملي اقتصاد، کورني او بهرني پانګونې د جلب او جذب، د کاري فرصتونو د ایجاد او هیوادوالو ته د ښو خدماتو وړاندې کولو په برخه کې یو مهم ګام دی. څه موده وړاندې د هیواد په کچه د برېښنا د تولید د 2 مهمو پروژو قراردادونه لاسلیک شول چې مجموعي ظرفیت یې څه باندې 228 میګاواټه ته رسیږي. دا د افغانستان په تاریخ کې په دې کچه د برېښنا د تولید په برخه کې د پروژو د چارو د پیل یو بېساري ګام او پرمختګ دی. قدرمنو حاضرینو، له نیکه مرغه نن د دې پروژې له جملې څخه د لغمان ولایت د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا د پروژې عملي چارو د پیل شاهدان یو. د دې پروژې چارې به د شاوخوا 6 میاشتو په موده کې بشپړ شي انشاءالله تعالی، چې له بشپړېدو سره سم به سلګونه کورنۍ او سوداګریزو بنسټونو له برېښنا څخه برخمن شي. د اسلامي امارت اقتصادي ستراتیژي پر دې ولاړه ده چې د هېواد مو د بهرني اړتیا له قیده خلاص، د خپلو زیرمو، ظرفیتونو او امکاناتو له لارې ځان بسیا او قوي کړي. برېښنا چې د هېواد د اقتصادي ودې د ملا تیر بلل کېږي، د اسلامي امارت د اقتصادي پالیسیو په سر کې ځای لري. اسلامي امارت د برېښنا سکتور نه یوازې د زیربنایي خدمتونو برخه بولي، بلکې دا سکتور د پانګونې، تولید، کاروبار، صنعتي ودې او ټولنیز ثبات لپاره یو اساسي محور ګڼل کېږي. همدا لامل دی چې موږ دغه سکتور ته لومړیتوب ورکړی. اسلامي امارت د انرژۍ سکتور ترڅنګ په ګڼو نورو سکتورونو کې هم د کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو لپاره
ګڼې اسانتیاوې او زمینه برابره کړې ده چې د هېواد اقتصادي ودې او ځان بساینې لپاره مهمې بلل کېږي. د دې اسانتیاوو موخه د خصوصي سکتور پیاوړتیا، د کار زمینې برابرول، د هېواد اقتصادي او زیربنایي بنسټونو پیاوړتیا او د اقتصادي ودې زیاتوالی دی. دا چې افغانستان د تیرو څه باندې 4 لسیزو ناخوالو او اشغال له امله د نورو برخو ترڅنګ د برېښنا په برخه کې هم په وارداتي برېښنا متکی دی او هر کار زموږ د ملي بودیجې زیات رقم د وارداتي برېښنا په مقابل کې ورکول کېږي، په داسې حال کې چې له بهر واردېدونکې برېښنا له یوې خوا د هېواد لپاره قیمتي تمامیږي او له بلې خوا پایدار او ډاډمنه سرچینه نه ګڼل کېږي. له همدې امله د هېواد په داخل کې د برېښنا د تولید دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي توګه د بهرنیو هېوادونو پر برېښنا زموږ اتکا راکمه کړي او د داخلي منابعو څخه په غوره ګټه اخیستنې سره د خپلې برېښنا څښتنان شو. د تیر په څېر یو ځل بیا ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته بلنه او ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات مو په هر سکتور په ځانګړي ډول د برېښنا په تولید کې هر ډول سرمایه ګذاري او هڅو ته هرکلی وایي او د لازمو اسانتیاوو په برابرولو کې مرسته درسره کوي. د پانګونې بین الوزارتي کمیټه چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې فعالیت کوي او د ټولو مربوطه وزارتونو او ادارو استازي غړیتوب پکې لري، د پانګونې چټک ادرس دی چې پانګوالو سره د پانګونې په برخه کې لازمه او مؤثره مرسته کوي. موږ هڅه کوو دغه پروسې نورې هم رالنډي او کارونه یې مؤثر کړو. د افغانستان برېښنا شرکت، ریګل ګروپ شرکت له مسؤلینو او نورو داخلو اړخونو څخه زیاته مننه کوم چې د دغې مهمې پروژې د عملي چارو تر پیل پورې یې ټول مراحل په بریالیتوب سره ترسره کړل. هیله لرم چې د پروژې عملي چارې به د ټول منل شوي معیارونو سره سمې پر مخ لاړې شي. محترمو، موږ خو دا فکر کاوه کله کله یو خبره هم اورو چې کوم وخت کې زه لغمان ته زما یوازنی اولنی راتګ و چې ما ولیده الحمدلله چې نن په داسې د نیستۍ په حالاتو کې موږ تاسې ټول ملک واقع دی لکه د اوبو. خو ماشاءالله د لغمان خلک مایوسي نه کوي. د لغمان خلک دا خبره باید ونه کړي چې غربت و مسکنت په لغمان کې شته. یقینا داسې ولایتونه موږ تاسې لرو چې د څنګ اوبه هم په تکلیف د برمو د لارې را پیدا کوي. خو ما چې ولیده الحمدلله یو رود چې ډېرې ښه اوبه پکې بهېدلې، دا د لغمان ولس دا زیاته یو خوشبختي ده. نو نه یوازې دا چې اوبه انشاءالله موږ دا د برېښنا په مورد کې هم تاسو ته ډاډ او اطمینان درکړو، لکه څنګه چې د برېښنا شرکت محترم خبره وکړل. کومه خبره چې په خوله کوو هغه په زړه کې هم ده او عملي به هم شي انشاءالله تعالی. او بله دا خبره کله کله زه اورم چې اوس خو الحمدلله په ټوله افغانستان کې امنیت دی، که ولایتونه دي، که ولسوالۍ دي، که زموږ ته چې عامې لارې دي، که خاصې لارې دي، که د ولسوالیو پورې غځېدلې لارې دي، د لاسه راځي. کله مو داسې یو بې خونده خبره نه ده اورېدلې، که مو اورېدلې دا خامخا په هر ملک کې یې څه ناڅه پېښېږي، هغه به لیس بشیئین. خو بعضې خلک دا خبره کوي چې امنیت موږ ته څه شي راکړي دي، ډوډۍ یې راکړې ده، کور یې راکړی دی،
نو زه محترمه چې امنیت نه وي هېڅ پرمختګ یو ملک هم نشي کولی. کله که امنیت په هغه ملک کې موجود وي هغه انشاءالله زه دا امید لرم چې نن د افغانستان ملک په آخر کې د ملکو به وي، یعنې دنیا دا احصایه کوي. زه فکر کوم چې انشاءالله د ملکونو په اولویت کې به راشي، ځکه زموږ د امیر المؤمنین رحمه الله تعالی څخه رانیولې تر یو ادنا عسکره پورې د خپل ملک د خپل ولس سره محبت مینه لرو او په خپل ملک او په خپلو ملت او خلکو مو خوا بدېږي. نو موږ انشاءالله ټوله د خپل ولس د خپل ملت په خدمت کې ځانونه حاکمان نه بولو چې موږ یو حاکمیت پر تاسې تحمیلوو. نه، موږ انشاءالله د دې ملک خادمان یو او دا مو ثابته کړې هم ده، انشاءالله تاریخ بل ثابته کړي. نو محترمو د لغمان علماء کرامو شیوخو نورو قدرمنو قومونو مشرانو خاصو عامو ته دا زیری ورکوو چې کوم نن ابتدا د 10 میګاواټه کېږي، انشاءالله زه امید لرم چې ماته دا وضعیت را معلوم شو د نورو د پروژو په انتظار کې به م یاست. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.